دی حدیث مبارک راوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دے فرمای وای چې کله دا انسان ودکیږي کنه چې کله دا انسان ودکیږي نو یعقد الشیطان علی قافیه راس احدکم چې کله یو انسان د شپې ودکیږي کنه دا شیطان راشي دله د دې سر د پاسه درې غوټي د غفلت ورکی دا شیطان راشي او چې کله هر یو غوټه ورکوي پاغي باندې پوکوخي او سوي وی علیک لیل طویل فرقد مړه وګد شپه د ودشه په دې سټ باندې چې کله موږ د کیو کنه شیطان راشي د انسان له په دې سټ یو درې غوټي ورکی او هر غوټه چې ورکوي نو دا ور سره وی علیک لیل طویل فرقد وګد شپه د ودشه د غفلت درې غوټي د ورکړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإن استيقظ فذكر الله تعالی ان حلت عقدة چې کله یو سړی فاسی بیا د شپې کنه د شپې او د الله نوم واخلي د شپې پاسې دو او د الله نوم واغستو یو غوټه نه کولوش ها او چې کله بیا د پاسې او د سکی دویمه غوټه کولوش او چې کله منځ کې نو هغه درېمه غوټه هم کولوش د غفلت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فاصبح نشیطا طیب النفس سار چې د پاسه حشاش بشاش تر تازه چې کوم انسان د تهجد مستپاسی کنا تجربه په وکړي د بس سار بالکل تر تازه حشاش بشاش پي او چې کله د فانسی د شیطان د درې غوټي پاتې شي په باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و الا اصبح خبيث النفس کسلان سار چې د پاسې کنا بیا یو سس پوسټي چې د فانسی د مانزتا مونږ ونه کو د بیا سس پوسټي سار نو دا کوم انسان چې مونږ نه کوي کنا د سار مونږ د کوي ته ګوره ته به د چرس کلی دي دا سه پوډری غونته کې ښکاری ټول ورسوس پوسټي وران وجاړي د سار مونږ چې نه کوي دا ولې د باندې شیطان هغه غوټي پاتې شوی دي د تهجد مونږ ته پاسې کنه تجربه په وکړي د بس سار بالکل تر تازه حشاش بشاش پي او چې کله د فانسی د شیطان د درې غوټي پاتې شي په باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و الا اصبح خبيث النفس کسلان سار چې د پاسې کنه بیا یو سس پوسټي چې د فانسی د مانزتا مونږ ونه کو د بیا سوس پوسټي سار نو دا کوم انسان چې مونږ نه کوي کنه د سار مونږ د کوي ته ګوره ته به د چرس کلی دي دا سه پوډری غونته کې ښکاری ټول ورسوس پوسټي وران وجاړي د سار مونږ چې نه کوي دا ولې د باندې شیطان هغه غوټي پاتې شوی دي